دا لوګې کېدای شي سره زه پس مړ شي خو صاحب یو لوګې به بلي د هغه خلکو په زړونو باندې د چا چې د غریبۍ پیسې وې او دلته یې لګولې وې. سرویشن عمل نشي نو دا سر نه کنټرول کیږي دا به همدغه شان روانې هفتم تېره شي. صرف بس دا چابې پاتې دکان نور هېڅ نه دي پاتې صرف دا چابې مې په جیب کې اوسه پره پراتې دي لا. بې حس عوام دی زمونږ جي هغې په زړونو باندې ورونه بلیږي لګیا دي چې خپل ټیک ټاک له زورونه ورکړي. خلکو پکې وې 25 سال زمونږ محنت و لاړو جي. څومره نقصان دی کوز بیا دې کې کم از کم 5 کروڑ لپاره لکه سهار بادشاهي وه एकदम گداهۍ ته راغه. دا اور دا لوګې کېدای شي سره زه پس مړ شي خو صاحب یو لوګې به بلي د هغه خلکو په زړونو باندې د چا چې د غریبۍ پیسې وې او دلته یې لګولې وې. صاحب یو موبایل چې اخلې په لکو کې دی بیا چې په سونو موبایل وي نو خبره عربو ته رسي. دا مارکیټ او د دکان اور نه دی اخیستی زمونږ د چاپیرچل د هغه تاجر پیسو ور واغشته کم چې په دې غرض په دې مات ګوډ ښار کې تجارت کوي چې ماښام 2 پیسې کورته اوسي. دا وخت فایر بریګیډ او د ریسکیو چې کوم ملګري دي هغې خو همدغه غرض نه سټارټ دي او مسلسل دوی لګیا دي چې دا اور مړ شي. دې نه څه معلومات اخلم. جلي صاحب یو جهان مننه دا راته وایي چې څونه ملګري پکې لګیا دي د اپریشن کې جي. فلحال خو اوس زمونږ دلته څلور ټیمه لګیا دي تقریبا 25 نه 30 پورې کسان دي. اوس خو فایر کنټرول شوی دی خو دا اصل کې تاسو ته پته وي موبایلونو د دې دغه هغه بیټریانې دي پکې هغه دغه دي چارجرې دي موبایلونه دي نو هغه ډس کېږي هغه بیټریانې ډس کېږي بیټریانې دي سمارټ واچ دي پکې هغه ډس کېږي دغه کېږي نو ځای په ځای اور دوباره لګي. مرګري څه دي نوم دی؟ عمر خیام دنه ورځې اور مړ کې څه پوزیشن چې وردن نشي بیګا مونږ ورغلو سر او بیګا پکې مونږ سره زمونږ یو سینیئر دی میان محمد نومې دی هغې را سره مو نو هغوی بیچاره مونږ فایر فایټینګ یو پیره وکړو هر څه کنټرول شو چې مونږ ووتو دنه ورشي نو سچویشن دنه سي دنه سر د څنګه چې زمونږ صاحب خبره وکړه دغه ملبه ده دوی دا کوم د کیبل او هینډ فري دي د دې دپاره چې کوم هغه دوی هغه ډبې دي هغه پرې شوي پراته دي نو هغه ښکته نه څه سوځېدلي دي او څه بره نه ایره د څه په منځ کې پکې چې کوم دی ویښ کې پکې روغ پراته دي نو هغې نه دا سموک راخیږي نو چې مونږ ته نه یو ځای کې فایر فایټینګ وکړو هغه سر کې وکړو دې خوا ته کې راشو دا هم کنټرول کړو چې راکوشو دلته بیا معمولي غوندې کې اور ولګي سپارک شو نو دا چې تر څو دا څونه سامان دی دا ترې راکوشي وي که نه سټارویشن ورته وایي چې دا سټارویشن عمل نه شي نو دا سر نه کنټرول کېږي دا به همدغه شان روانې هفتم تېره شي نو دغه بېګا داسې پې مونږ لګي اوس هم مونږ د دغه ځای نه راووتو. نقصان بشي وسه انداز یره جی تخمینه خو په عربو کې ده جی چونګې دې کې داسې تاجران دي چې د اټ ټایم چې کوم 13-14 کروڑ روپو مال ور سره پروت هغه اوس وځېدو ډیلی بیسس باندې دلته د لکھاو روپو روزګار کیږي یو گاډي زی بل راځي هغه هر سحر چې خلکو څه پوښتنه چې د کروڑو جی بالکل بس لیونتوب ته جوړ دي ګورنمنت ته سترګې دي او هغه هم دغه وایي چې یاره مونږ زمونږ د مخنیوي وشي زمونږ چې دا کم عربو روپو تاوان شوی دی مونږ لکه دې وخت کې اوس بالکل جی ایگزیکټلی هم دغه شان دا اوس لیټرلی زه تاسو ته یو خبره کوم عوام زه تاسو ته یو خبره کوم د عوامو داسې بې حس عوام دی زمونږ جي هغې په زړونو باندې ورونه بلیږي لګیا دي چې خپل ټیک ټاک له زورونه ورکړي دا زمونږ پښتون معاشره دې ټیک ټاکو ته پاتې شوه بجای ته دی چې هغې له ډاډګیره نه ورکړي د هغې دادرسي وکړي دی الټه چې کم دی نو ټیک ټاک یې جوړوي د هغې مخې ته کېږي دا دونه نقصان چې شوی دی چې کوم خلک دلته کې راځي هغې وینې ګوري ودرېږي دي ولاړې دي خپلې پلاس جي لیونتوب دی جي بالکل لیونتوب دی د سترګو کې داسې چې بس لکه سهار بادشاهي وه एकदम گداهۍ ته راغه بس یو د الله سره د ور سره الله دې بس دی سره مل شي بچې بند کا
ویډیو بند اوس موږ په دې باندې خبر هم کوله چې هلته اور لګېدلې او خلک به ټیک ټاک جوړوي او بچیه تاسو څه خبر یې چې د چا نه غرې روان شي او هغه ورځ چې سحر باچا او مازدیګر خیرمار شي او سړک ته روزي نو ستا ټیک ټاک هغه نور هم تکلیف ورکوي ستا خو یو وړ ویډیو جوړ شي خو هغه ته خپل سوځېدلي دوکان راښکاري شي ستا په ټیک ټاک کې اغیار یو شی جوړ کو موږ ښه خپل کو دې ټیک ټاک موږ له څه ګټه راکړه که ستا په یو ورځې دیاړي راځي خو منم دی ستا په داجي د بلډ پریشر چې د دوی راځي منم دی خو اغیار تعالی یو شی درکې تی دغه کتاب نم لري کړي ټیک ټاک په خو ملکونو کې بند دی اجي صاحب دلته څه کار کوي دلته راشین سکول سره یم جی او جی دلته به د دې خلکو ډېر نقصان شوی دی جی ډېر زیات شوی لږ نه الله یې دوی له صبر ورکړي زموږ ورونه وو زموږ پېژندلو کسان پکې وو زموږ دلته ډېر وخت شو او بس هغوی راشي بس وګوري او لاړ شي څه داسې نه شو ویلی موږ الله دې پرې رحم وکړي جی کندران ته پکې ستا پکې دوکان و ستاسو نوم دی بچه زما نوم یاسر وزیر دی وزیرستان سره تعلق ساتم څونه لګښت دی پکې و څونه پیسې دی پکې زما 6 کروڑ والا 7 کروڑ پر ټوټل تاوان پکې وشو چې څومره بس زمونږ سرمایه او ټول هم په دې دکان کې لاړله مدینه کمیونیکیشن په نوم باندې دکان و زما صرف بس دا چابي پاتې دکان نوریس نه دی پاتې صرف دا چابي په جیب کې اوسه پر پراته دی لا چې 7 کروڑ روپے لاړې او صرف دغه یو چابي تاسو د صرف دا چابي پاتې دا بس یو الله فاتح دی نوریس نه دی پاتې یا دا پیسې هر څه لاړل بس څونه موبایل به ستا په دکان مونږ کو د ایکسیس ټول د ایکسیس دکان دی موبایل چارجر هولسیل کار دی ټول پاکستان د نېشنل مارکیټ دی یا ټول پاکستان د دې جن مال سپلای کیږي بس هر څه لاړل زبچیا الله دې ما دکان کې بیا آباد کا په دې صدر باندې حکومت اربو روپیو لګولې دل یو ډېر ښکلا ورکړه ټفټایل یې پکې ولګول دا چې کوم د بجلی چې کوم تارونه هغه انډرګراونډ کړل او تاسو ته به زما کیمرامین صاحب هم ښیي چې صدر ډېر وسیع ښکاري نو قدرمنو بیا په دې کې په دغه پلازا باندې اور لګېدل او دا په سونو دوکانونه سوځېدل او زه یم چې دا ډېره د خفګان خبره ده او زموږ صدر د دې ښار ښکلا ده د دې پېښور ښکلا ده او په دې کې چې د دې تاجر څومره نقصان وکړو څونه جړغونې پاتې شو دا زموږ ټولو دپاره ډېر د خفګان خبره ده नशा है मौत और इलाज जिंदगी। द न्यू लाइफ रिहैब एंड साइकेट्रिक सेंटर पाकिस्तान में पहली मर्तबा नशे की बीमारी का मुस्तकिल इलाज। रैपिड डिटॉक्स। द न्यू लाइफ रिहैब में नशे और नफ्सियाती मरीजों का इलाज क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एडिक्शन काउंसलर, आलिम दीन और 15 साल तजर्बाकार डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की ज़ेर निगरानी मुकम्मल घर जैसे माहौल में किया जाता है। द न्यू लाइफ रिहैब एंड साइकेट्रिक सेंटर, मेन रोड, PWD, मकान नंबर 107, गली नंबर 19। गार्डन सिटी GT रोड पेशावर। एयर यूनिवर्सिटी अजाखेल ड्राइपोर्ट सरा नزدې د خیبر پختونخوا حکومت نه منظور شوه د نوي دور ټول سہولتونه په یو ځای، جماعت، سکول، هسپتال، کمیونټي سنټر، پلی ایریا، فیملی پارک، جدید سکیورټي سیستم. د معلوماتو لپاره رابطه وکړئ کنیکټ مارکیټینګ پرایویټ لیمیټډ، موبایل نمبر 033488 66 003. د خپل کور شروعات صرف د 1500 روپو نو. السلام علیکم بچا څنګه صحت خري خیر دی ټیک ټاک ستا به یو منټ زما پکاري قدرمنو تاسو ته بخکاری چې هم د دې پلازې مخامخ یو بل پلازا په اور ستی شو د 200 نه زیات دکانونه لګبګ وسوځل ایره شو دا وخت زما چې په دې دکان کې به دومره سني او بیا هم زه د مرګري نه تاسو پښتنو کوم نه به تاسو چې دا د لکوم مالی څنګه بچا خې خیر جی تاسو خیر سونو سامان به تاسو په دې موبایل او اکسسری تعداد تقریبا سونه پیسې به جوړیږي یاره جی اسټیمیټ وا چې اندازتن هم دا 1.5 کروڑ 2 کروڑ پورې د راځي کنه سٹاک او جی صرف دا د 1.5 کروڑ روپو خوښه او جی تاسو ته پته یو موبایل نن سبا 20000 30000 بیا پای کې کلر بیا پای کې ماډل نو خامخا دا ټوله ویرایټي چې ساتي دلته هولسیل مارکیټ ته
نو بس عموما تقریبا دونه پیسې به بنديږي تاسو مخامخ چې دا سونو دکانونه اور واغشتل څونه نقصان بشي بیا او چې زمونږ نم غټ کارو دوی دا خو مین هول سیل مارکیټو تر پنډې پورې او مختلفو علاقو پورې دوی مالونه ورکول صحیح ده د دې چې کوم خاوندانو مالکانو هغوی چې راغلي دغې چغې سورې د اورې دی څه به زه خو سهار وختي راغلی هم دلته ناست و جي بس چې چا به وله دلاسه ورکولم جړل به او چې داسې حالات وي چې چا به وله دلاسه ورکولم بلکل بس سترګونه به یې اوښکې راوبېدې وي تباه شو خلکو پکې وی 25 سال زمونږ محنت لاړو جي کور ته خو ټولې پیسې خلک نه وړي که نه کومه چې د خرچې پیسې بس هغه وړي نور یې خو ټولې دوباره پای کې ایډجسټ کوي نور مالونه پې اخلي نور دغه پې کوي نو بس دا یې وجه نه چې کوم دی تاسو ټیکس میکس ورکوئ دا ټول څه پراپرټي ټیکس یا نور کوم څیزونه ټول هر قسمه ټیکس د کنټونمنټ بورډ خپل ټیکسز دي دا نور چې کوم ټیکسز دي ټول جي پې کېږي دلته ورکړی کېږي بالکل ټایم سره ډېره مهرباني دا ښاغلي او درانه چې دا سحر راشي او دا د حلالو رزق ګټي قدرمنو نو زم دا فراح رزق هغه ځای کې بیا بندیوان شي چې په کوم ځای کې حادثه هغه ځای ایره کی دا الله نه سوال او د دې حکومت نه یو درخواست دې خار چې کله هم ساغست ده نو امتحان وهلې ده نو زم چې په دې صورتحال کې هغه تاجر چې اوس نیمګړي نیمه خوان دی چې حکومت هغې سره ودرېږي څه مالي مرسته وکړي ستاسو هم ډېره مهرباني یاره ډېره شکریه الله مو د داسې حادثات نه ساته ستا هم دلته کې دکان چوس وسېده جی हाँ زموږ څومره نقصان دی کوز بیا دې کې کم از کم 5 کروڑ لپاره جی हाँ څه مطالبه د حکومت نشته جی موږ سره مدد وکړي دا نور څه ووایو صرف دا جب کې کلیانې چابیانې پاتې شوي نور یو شی نه دا یعنې ته صرف د دې چابې خاوند دی نور هېڅ بالکل نور چې کوم ملګري دي هغې څه وي د هغې هم دغه حل دی هغې هم دغه حل دی حکومت څه وایي څوک راغلل چا څه دادرسي وکړه څه امید یې راغلي څه څه ویل نه که نه وسه پورې که نه وسه پورې دوکانداران پکې نه پرېږدن نه نو اړه کې څه کرې ریبې بچې جی اړه کې څه کرې ریبې وسه وایي په سترګو کې یو تصویر پروت دی د روان دکانګي دا سړی چې په دې وطن کې کروڑو روپۍ خپل دکان ته راوړي دا اسانه خبره نه ده صاحبه دونه موبایل چې ستا په یو رکوټ جیب کې راځي او که د قیمت تپوس یې کوې نو پوره یو موټر پې کېږي صاحبه د بس څه نه بایللې خپل خوبونه خپل د ژوند ډېر خواږه خو څه به وایم زه بچیا الله تعالی ډېر څه درکړه ښه زویه خپکېږه مه ښه زویه په دې سره خوا کې هم زمونږ دغلته د چای هوټل دی که نه هم د دې پلازې سره د ګلۍ کې زمونږ د چای هوټل دی خو دا اور ډېر زیات خطرناک په دې کې ډېرو خلکو چې کم دی ژوند تباه شولو په دې کې هر یو دکان کې چې کم دی که نه کم سے کم نو د 30-35-40 کروڑ نه بر سامان په دې تېرو ورځو کې اوسه پورې د بار نه مالونه بند شوي وه د بل نه مالونه شروع شوي په دې 2 هفتو کې په هر یو دکاندار ته د یو کانټینر راځي په 2 هفتو کې دې ته 15-20 کانټینر راغی په هر یو کانټینر کې دې ته 25 کروڑ 20 کروڑ 18 کروڑ 16 کروڑ دا د دې مالونه راځي موږ دلته په دې مارکیټ کې ګرځو چې کار کوو که نه زموږ چې هوټل دی او ډېر خلک تباه شروع پکې ډېر زیاته دا چې کوم خاوندان راځي لکه د پشان بس پسترو کې به ډکې ډکې اوښکې راوړي ډېر داسې خلک درته وښیم په پیله شپه چې کله دې کې اور لګېدلی و سرجي که نه مونږ خو دغلته کمره کې پاتې کېږو یو کس راغو سره د بچو او ورته ویې کتل او جړلې او زما چې کم دی دا 40 کروڑ روپۍ را سره وي چې کم هر څه مې و هغه مې ټول په دې دکان کې خوستې او ټول هر څه لاړل والوتل ویې جړل او لاړل په دې روډ باندې بس ډیرو باندې هارټ اټیک مو شوي بل ورځ هفتې په ورځ علاج یو کس کنټینر راغو د 5 کروڑ روپو نیمې دلته خالي کو نیمې شیخ آباد کې خالي کو نیم دلته بس لاړ هاو جی زمونږ په خپل هم دکانو هاو جی ستاسو نقصان تقریبا 25-30 लाख روپۍ وشو همدغه اسرم و بس نه زه الله د دې بدلې درکړه یار ستا پکې دکان دی او ډي سي صاحب راغلی څه تپوس پوښتنه هم نو دلته خو تپوس کړلو یې گنجایش چاپري څو نقصان
نقصان خو سوچ نه بار شوی دی دا ټول نقصان زمونږ خپل نقصان دی دا هر دکاندار دا هر خوار غریب مونږ خو داسې شو چې هغه هر سړی بار ته راووتو سړک ته شو لکه په سړک هم پاتې نه شو به دا مارکیټ تقریبا نن درېیم ورځ ده چې اتوار ورځ نه اور لګېدلی او نن پیر ورځ منګل ورځ ده بغیر د مړي و بس تاسو په کور کې قیامت څه هم نشته بس دلته مونږ راشو دلته نه واپس لاړ شو صرف دا لوګي وینو نور مونږ دننه سم نه یې کتلې چا هم نه وي کتلې لکه څونه دکانداران دي دا چا هم نه یې کتلې چې دننه لاړ شي مونږ وګورو چې زمونږ څه بچ پاتې دي څه شته څه نشته نو مونږ بې حسه دلته ولاړ یو د یخنۍ کې مونږ ورته دا ویل غواړو چې مونږ ته د اجازت ملو شي دې نه مخکې هم دلته 2-3 ځلې اورونه لګېدلي دي خو داسې حالات نه و چې دا مارکیټ یې سیل کړی دی مونږ په خپله لاړو 1-1-2 واله هم اور اوبه مچولې مونږ هغه سامانونه روښکل هغه هم بار راغورځول اور ومړ کېدو دوی اوس دا کړي چې بند کړی دی هلته لاړ شي یو ځای کې اور ولګي هلته بیټرانې دي پاور بینک دي هغه ډز نارې کې بیا اور ولګي اوبه پرې واچي بند شي بیا اور دا سلسله مونږ خو ورته وایو چې مونږ له اجازت راکې مونږ د دکانداران ورځو مونږ کسان ورځو مونږ هغه سامان روباسو دا اور به مړ شي ګوره دا نه مړ کېږي دا به داسې روان وي همدا سلسله به روان وي خو د مونږ څوک اوري نه د مونږ څوک خبره نه اوري نه یې انتظامیه اوري نه چې افسر راشي مونږ ورته نه پرېږدي چې یاره اخوا شئ تاسو اخوا لاړ شئ هسې خراب شوي او دوی سره سم غرض